بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، دوستانو، فاروق اعظم یم. دا کال هم تیر شو. نن د کال د اخیری ورځې اخیر ساعت دی. دا کال هم تیر شو. تیر کال د تاریخ برخه شو. موږ ته تیر کال تجربه او د راتلونکي لپاره درس او عبرت دی چې زموږ په وړاندې تګ کې مرسته راسره کولی شي. خو موږ اکثر له خپل تاریخ دا زده کړي چې له تاریخه زده نه کړو. بهانې ولټو او د خپلو ناکامیو پر نورو واچو. دغه سبب دی چې موږ تېرې غلطۍ بار بار تکراروو. په داسې حال کې چې کال تېرېږي، موږ باید ورسره تجربه کار، پاخه او د لوړ ظرفیت څښتنان سو. خو په موږ ډېریو کې مثبت تغییر چندانې نه محسوس کېږي. دا ځکه موږ واقعاتو ته چې تېر کال راباندې تېر سوي دي د درس او زده کړې په نظر نه دي کتلي. تغییر او هیله د ژوند تازګي او روح ده چې موږ ته د ښه او خوښ ژوند په لور حرکت راکوي. موږ هر وخت د ژوند په لابراتوار کې ولاړ یو او څه باید زده کړو. موږ ظرفیت لرو او فرصتونه راځي وځي. که ناکام هم سو، فرصت یې وګڼو، له هغه یې زده کړو. خو دا کار موږ اکثر نه کوو. دا ځکه د ژوند په لابراتوار کې بې هدفه، بې پلانه او بې نظمه لګیا یو. دوستانو، د نوې او عصري تکنالوژي سره زموږ معلوماتونه هر ورځ ډېرېږي او د ژوند په کیفیت کې مهم هر کال تغییر راځي. دا کال تېر شو. زموږ معلومات، غوښتنې او ضرورت هم تغییر وکړ او ډېر شو. خو زموږ مشکل دا دی چې د عصر د مثبتې تقاضا سره ځان نسو عیارولی. خوښ یو چې نوې ټکنالوژي ولرو، استفاده ځینې وکړو. خو د زړه له کومې نسو منلی چې کال رښتیا تېر شوی دی، بلکې غواړو کماکان د تېر کال په شاته پاته محیط کې ژوند وکړو. ذهنیت مو کې مو تغییر نه راځي. ذهنیت مو د تېر کال دی. دغه سبب دی چې له ژونده راضي نه یو. زده کړه او علم د الله په ټولو نعمتونو کې افضل نعمت دی. هیڅ نعمت سیالي د علم سره نشي کولی. خو موږ دا خبره جدي نه نیسو چې تېر کال مو څومره زده کړه او ځان او اولاد ته مو د علم دروازې څومره خلاصې کړې. زمانه غواړي موږ مخته ولاړ سو، خو موږ نه غواړو. زموږ شاته زور دی. کال تېر سو، خو موږ اکثره لا ورته متوجه نه یو. دوستانو، تېر کال زموږ ځینې په لوی سفر ولاړه او ځای نورو ته پرېښوی. وړمه ورځ ما د یو مرحوم دوست چې د کوچنیوالي اشنای مې و فاتحې ته ورغلم او د کورنۍ سره مې غمرازي وکړه. هغه یو بیدار، فیشني او مجلس آرا سړی و، خو اوس یې ځای خالي و. کورنۍ کې هغه پخوانی تراوت نه و. ټول غمجن و او په ژړاندو سترګو ټولو ماته په هغه پسې د دعا التماس کاوه. پرون بیا د یو بل دوست کور ته ورغلم چې 2 میاشتې مخکې زوی پیدا شوی و. مبارکي مې ورکړه. ټول خوښ و. هلک بیدار و، خندل یې. کورنۍ ښه ساعت په تېر و. دلته ما فکر وکړ چې یو لاړ، بل ته یې ځای خالي کړي. ډېر نورو کورونو به په دې کال کې خپل خواخوږي له لاسه ورکړي وي او نوي نسل ته به یې ځایونه پرېښي وي. دا نوی چې راغلی دی، دا هم یو ورځ ځي، خو چې ولاړه نور بیا نه راګرځي. دا ارهډ همداسې تشېږي او ډکېږي. څو ورځې مخکې د یو چا فاتحې ته ورغلم چې مور یې مړه وه. دعا مې ورته وکړه. زوی یې ویل مور وه، د هېچا مور نه زړه کېږي. خو ښه سو، له تکلیفه خلاصه سو. د یو چا په تلو خلک خفه او ورپسې غمجن وي، خو د یو شمېر په تلو دوستان خوښ وي چې ښه سو، له عذابه خلاص سو. رښتیا هم مرګ ځینې وخت نخرې کوي او ځینې وخت پردې. همداراز د ځینو په تلو ټول قوم خوار سي او وایي 100 مړه یو دې مه مړه. خو د بعضو په مرګ خلک په زړو کې ګوړې ماتوي او وایي ښه سو، دا د قام عار خدای ورټول کړي. زما د کوچنیوالي د انډیوال په فاتحه کې د څنګه یو سړي د پوښتنې په جواب کې راته وویل تېر کال مې کاروبار ډېر شو، شکر ګټه مې وکړه.
خو بل څنګ ته ناست کس یې راته وویل ما ډېر تاوان وکړ، زما ته ښه کال نه و. په دې ترکیب د ځینو په سړیو او مال کې زیاتوب راغلی و او ځینو بیا تاوان کړی و. یو تن پوهنتون کې کامیابه سوی و او په بل شونډان ځړېده او نه یې غوښته د څه د درس پوښتنه وکړم. فرصت یې له لاسه ورکړی و او افسوس یې کاوه چې دا موقع بیا په لاس نه وځي. فرصتونه د سیند د اوبو په شان دي، تېرېږي. څوک ګټه ورڅه اخلي، باغونه په جوړوي او ځان په هوسا کوي، خو ځینې یې بیا پر غاړه ناست وي، سیل یې کوه بې له دې چې لږ ګټه هم ځینې واخلي، او ځینې بیا خبره خو همدا سیند لا وکړي وي. یو چا راته وویله چې د فلاني خان د اولادو څه یو یې د ګلانو د دستې سره د پلار پر قبر چې په دا نږدې کې وفات سوی و پروت و او د خپل والد په بیرتون کې په کوکو ژړل، خو په ژوند د پلار سره خوابدی و، په تابوت کې ولیدل. اوس نور د هغه د مات زړه د پیوند څوک نه و او داسې څوک په بیا نسته چې پر سر یې مچ کې ورته ووایي بچی څنګه یې. موږ اکثره په ژوند کې میسر فرصت غنیمت نه ګڼو، د خپلو کړو عواقب را نه سنجوو، یو بل په غېږ کې نه نیسو، مینه نه سره کوو چې فرصت له لاسه ورکو، بیا مړو ته ژاړو او په دغه د زړه بې حاصله سوده کوو. دوست په ناشکري کې راسه ولاړ سي، بیا ارمان کوو کرار خپل دغه دوست خواږه یادونه بالاخره فقط خاطره سي او زموږ اولادو ته بیا بالکل په تاقشه کې پروت تېر سوی تاریخ. موږ بیا د خپل مړه دوست د یوه نصیحت په ارمان یو چې هر وخت به هغه راپسې ګرځېدی، عذر به یې کاوه چې بچی زما دا واوره، خو موږ به په غوږو کې کوتې نیولې وې او ورڅه تېرېدو به. خو ګورئ، موږ دواړو د تفاهم مشکل درلود. پلرونو مو د خپل مشرتوب د غرور په سبب دې ته نه و حاضر چې ومني زموږ زمانه د دوی له زمانې بېله ده او بېلې تقاضاوې لري. اکثره پلرونه غواړي د اولاد زمانه شاته خپل زمانې ته بوسي او اولادونه یې د پلرو په زمانه کې ژوند وکړي. خو دا ځوان نسل ته سخته ده او بعضې اوقات حتی ورته ناممکنه. اولاد هم د پلار زمانه نسي درکولی. پلرونه اولادونه شاته کشوي چې عملي نه ده، اولادونه هم بېله دي چې د پلرونو ذهن جوړ کړي. هغوی په زور د خپل زمانې سره په چټک ګامو اخیستو مجبوروي. پلرونه دا نه خوښوي او حتی ځینې وختونه یې کولی هم نسي. زموږ زوړ او نوی نسل چندانې تفاهم نه لري. په سړه سینه نه کښېنو چې مشکلاتو ته د حل لار پیدا کړو، زور کوو، فکري واټن مو ورځ په ورځ ترمنځ ډېرېږي، څو بالاخره د پلار مرګ دا واټن ختم کړي، داسې ختم چې تر پایه نه پلار او زوی په ژبه سره پوه سي، نه غوسه سي او نه په وړاندې کومه روښانه لار ورڅه پاتې سي. کال تېر سو دوستانو، د ډېرو هغو ځوانانو ښایسته ځوانۍ زموړ سوې چې له خیاله بیا کږه ورمېږونه، خو ځینې بیا ځوانان سوه او پر مځکه داسې قرامانه ځي هسې نه چې تر پښو لاندې مځکه وښویېږي. ځینې له غریبۍ ژاړي او ځینې بیا په باد راوړو دنیایي نشې مست دي. تېر کال چا زړونه مات کړه، چا بیا زړونه ورغول. تېر کال به موږ ډېرې بدۍ کړې وي، زموږ به ښایي هیرې وي، خو زموږ په عملنامه کې حتمي لیکلي دي او یو ورځ به یې حتما مخې ته راتېږدي. نیکي به مو هم کړې وي او د هغه پاداش به مو حتمي وینو. نن دا دی د تېر کال دوسیه تړل کېږي او سر له سبا به نوی کال پیل کېږي. کېدای سي دا نوی کال زموږ ځینې دوستان پوره نه کړي. پکار دی نن موږ هر یو د ځان سره دا حساب وکړو چې تېر کال ما څنګه تېر کړي. تېر کال څومره ځان، کورنۍ او ټولنې ته زه ګټور وم. ما تېر کال د دوو بې مثاله نعمتونو صحت او فرصت څخه څه ګټه واخیسته او دا سوچ هم وکم چې نوی کال به څنګه تېروم. که تصور وکم چې نوی کال مې ښایي اخر کال وي، نو نوی کال ته څه پروګرام لرم چې ګټه یې ما، زما کورنۍ او ټولنې ته ورسېږي. اول به دا وکم کله چا خفه یم همدا اوس یې پخلا کړم. اول به زور وړاندې سم او په همت کې به تر مقابل طرف ځان مخته کړم. د نن کار به بلې ورځې ته نه پرېږدم او خوابدي به بل کال ته نه معطله کوم. باور نشته زه به یم او که به بله دا ورځ د زمانې خزان رژولی او دوستان یې راباندې ژړولي وي.
بل باور بل لرو کوه غواړو او کار ورته وکړو په خپلو موټو پر پښو درېدای سو. بل دا چې وخت سره زر دی تیریږي بیا نه راګرځي. موږ باید د اعظمي ګټه ځینې واخلو او که لکه وخت چې نه درېږي مخ په وړاندې ځي داسې باید موږ هم ونه درېږو او مخ په وړاندې ولاړ سو. راسئ تعهد وکړو چې نوی کال به که خدای جل جلاله کول په موږ کې د مثبت تغییر زموږ د خوښیو او زموږ د ټولنې د نیکمرغیو کال وي. نوی کال مو نیکمرغه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.